محترمو عزتمنو، تاسو دغه واقعه ښه په غور سره واورئ او د خپل ځانه سره ټینګه ونیسئ. انشاءالله تعالی ستاسو همیشه ژوند به خوشحاله وي. حضرت لقمان حکیم چې دی حکیم خو د ټولو په نزد و، لیکن ځینې دا وایي چې دی پیغمبر هم و. د هغه یو واقعه ده چې هغه په یو باغ کې نوکري ونیوله. د هغه باغ مالک یو ورځ هغه باغ ته رالی، نو هغه باغ چې د کوم شي باغ و هغه میوه یې ځنه وغوښتله، نو هغه یې راواخیسته سپینه کله، لږې لقمان حکیم ته ورکړه، لږې په خپله خوړله. نو ده چې خوند وکاتی ډېره ترخه وله، خو لیکن لقمان حکیم ډېر په خوند سره خوړله. نو ده ته ډېر تعجب وسو چې دا دی دومره په خوند خوري او زما پر خوله باندې دومره ترخه ده، دا څه وجه ده چې د ده دا هم ترخه ده که صرف دا زما خوا یې ترخه وه؟ نو بیا لقمان حکیم ته وویل چې ته دا راکړه ماته. هغو چې ورکړه ده چې خوند وکاتی داسې ترخه وه لکه زهر، نو ژر یې وغورځوله. بیا لقمان حکیم ته وویله چې دا دومره ترخه تا څنګه خوړله؟ دا خو سړی ژبې له نشي وروړلی. لقمان حکیم یې څومره ښایسته جواب ووایي، ورته وویله چې کله چې دا ما خوړله ډېره ترخه وه، لیکن ما دا سوچ او فکر وکړي چې دغه لاس چې نن یې ماته دا ترخه میوه راکړې ده، په دې لاس سره ما ډېر وخت خواږه شیان مې خوړلي دي، نو که چیرې دا نن ورځ د دغه لاسه څه دغه تریخ شی وخورم نو څه تاوان لري؟ ټول عمر یې خواږه شیان راباندې خوړل، نن دې د ده د لاسه دا تریخ هم وخورم. نو کله چې دا خبره هغه مالک واورېدل، نو څومره قدر احترام عزت به د لقمان حکیم دا پر هغو باندې زیات شوی دی. اوس که دغه اصول سړی د خپل دوست سره، د خپل رور سره، د خپل پلار سره، د خپل زوی سره، د خپل ښځې سره، د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل همسایه سره، د خپل استاد سره دغه اصول کښېږدي چې څومره وخت به هغو ماته ښه رارسولی وي، زما سره به ښه تعلق ساتلی وي، ماته به ښه ګټه رارسولی وي، ماته به ښې خبرې را زده کړي وي، زما به ډېر خدمتونه او قدر کړی وي. نو په دا دومره وخت کې که چیرې یو داسې عمل هغه وکړي چې هغه زما د مزاج او د طبیعت خلاف وي، نو دا څه ګرانه ده د دې برداشت شول. نو که دغه اصول څوک مخته کښېږدي، د چا هغه زړو شو ته وګوري چې دومره وخت یې ښه راسره کوله، نن دې بیا دا بد وي هېڅ پروا نه لري. خو افسوس دا دی زموږ دا ټولې رشتې په دغه وجه تباه سي. دوست د دوست سه، پلار د زوی سه، زوی د پلار سه، مور د زوی سه، زوی د مور سه، خور د ورور سه، ورور د خور سه، ښځه د خاوند سه، خاوند د ښځې سه، دا ټولې رشتې چې سره تباه کېږي. د دې ټوله وجه دا ده چې ټول عمر ښه سره کوي، یو ورځ که د یو خوا بد وسو نو هغه ټول ښه ولاړو کډې ته دغه بد یې دی راټینګ کړي چې زما سره داسې وکړه. نو دا غټ ناشکري عمل دی او د تباهي او د بربادي عمل دی. باید دغه اصول د خپل ځان سره کښېږدو چې همیشه چې چا ښه راسره کړي وي، که یې ورځ بد وکړي د همیشه ښو ته به ګورو، دا بدو ته به نه ګورو. ورسره